د کتاب نوم د وینا سل غوره لارښوونې. ژباړه او ټولونه بصیر احمد صمیم. غږ عمران غني صافی. د کتاب غږیزه بڼه د کتابتون ویب سایټ، کتابتون یوټیوب چینل او کتابتون فیسبوک پاڼې څخه اورئ. ډالۍ: خپل مور او پلار ته مې چې خبرې راوښودې او ان د دې وړ شوم چې د وینا سل غوره لارښوونې کتاب وژباړم او ټولنې ته یې وړاندې کړم. د ژباړن خبرې: د سپېڅلي خدای په سپېڅلي نامه په لومړي سر کې د الله تعالی ډېر شکر ادا کوم چې ما ته د دې کتاب د ژباړلو توان راکړ، او بیا د خپلې کورنۍ څخه ډېره مننه کوم چې تل ما سره په هره برخه کې مرسته کړې او زه یې تشویق کړی یم. او همدارنګه د خپلو ټولو ښوونکو څخه هم مننه کوم چې ما ته لیک، لوست او د ژوند کولو اصول وښودل. لکه څنګه چې موږ په دې پوهیږو چې وینا کول زموږ په ټولنه کې د خلکو لپاره یو ستونزمن او ننګونکی کار دی. نو په همدې پار ما هم غوره وګڼله چې داسې یو کتاب وژباړم چې د ټولنې د خلکو لپاره په درد وخوري. دا کتاب د وینا کولو لپاره په 100 مهمو لارښوونو مشتمل دی، په کوم کې چې په مختلفو ځایونو کې د وینا کولو لپاره د بیلابیلو میتودونو او طریقو باندې بحث شوی دی. په ټوله کې دا یو داسې د وینا کولو لارښود دی چې د لارښوونو سره سره عکسونه هم لري، کوم چې د هرې طبقې د خلکو سره په وینا کولو کې مرسته کوي ترڅو اغیزمنه وینا اوریدونکو ته وړاندې کړي او پکې برلاسي اوسي. پیل: پر خپل ځان باور پیدا کړئ. د غوره وینا کولو لپاره پر خپل ځان باور یو تر ټولو غوره او اړین توکی دی. باید په دې باور ولرئ چې په هغه څه کې چې تاسو یې ترسره کوئ تر ټولو غوره یاست، او د دې د ترلاسه کولو لپاره باید د هغې موضوع په اړه چې تاسو غواړئ خبرې پرې وکړئ یو څه څېړنه وکړئ، معلومات راټول کړئ او چمتو اوسئ ترڅو پر موضوع برلاسي اوسئ. د دې ترڅنګ پر ځان باور د وینا له ډېر تمرین کولو په پایله کې وده کوي. خپل ځان ته په هنداره کې وګورئ. که غواړئ چې د وینا کولو مهارت ته مو وده ورکړئ نو باید د هندارې مخې ته ودرېږئ او تمرین وکړئ. د دې چارې په ترسره کولو سره تاسو ته دا معلومیږي چې د وینا پر مهال اوریدونکو ته څنګه ښکارئ، او همدارنګه د دې کار په کولو سره به تاسو ته دا معلومه شي چې تاسو د وینا کولو پر مهال کومو نورو مهمو مهارتونو ته اړتیا لرئ ترڅو نوره وده هم ورکړئ. د مثال په توګه د وینا کولو پر مهال تاسو څنګه خوله خلاصوئ، د سترګو اړیکه مو څنګه ده، اشاروي ژبه یا باډي لانګویج مو څنګه دی او داسې نور. خپل ځان ته غوږ ونیسئ. د عمومي وینا کولو تمرین ډیر وخت ته اړتیا لري ترڅو چې خپلو اوریدونکو ته ستاسې په لیدلو او کتلو کې یوه غوره تجربه وړاندې کړئ. نو تاسې باید خپل اواز ته غوږ شئ. خپله وینا کول مو بې شمېره ځل تمرین کړئ، خو که چیرې مو خپل غږ ثبت کړئ او بیا یې واورئ نو دا به ډیره غوره وي. د دې چارې په ترسره کولو سره به تاسو ته معلومه شي چې د وینا کولو پر مهال ستاسې غږ څنګه دی. د یادولو یعنی زده کولو مهارت مو تمرین کړئ. د ذهن تقویه کول تاسو سره په وینا کولو کې مرسته کوي. په اکثره وختونو کې کله چې تاسو اوریدونکو ته وینا کوئ نو د هغې لپاره باید یو لیک د ځان سره ولرئ. د یادولو یا زده کولو مهارت ته مو د ذهني لوبو یعنی ګیمونو په کولو سره کولی شئ وده ورکړئ، او یا د کتابونو په لوستلو او په هغې کې د یو یا څو پاراګرافونو په یادولو سره وده ورکولی شئ. د خلکو مخې ته د راتلو طریقه زده کړئ. تل په یاد ولرئ کله چې د خلکو مخې ته وینا کوئ نو خلک به تاسو ته ګوري، که څه هم بعضې خلک به دومره د دې فکر کې نشي چې د وینا کولو مهال تاسې څه شی اغوستی دی یا مو څنګه اغوستی دی او یا مو ویښتان څه ډول دي، خو بیا هم دا به غوره وي ترڅو د خلکو مخې ته په ښه توګه څرګند شي. دا هغه څه په اغوستلو سره چې
تاسې پوهیږئ تاسې پکې په ښه ډول ښکارئ نو تاسې به په ځان باوري کړي ترڅو وینا کول په ښه ډول شروع کړئ. ستاسو ظاهري بڼه او سلیقه پر اوریدونکو اغیزه شیندي. د وینا کولو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د وینا کولو په اړه د مختلفو معلوماتو او تخنیکونو په اړه څېړنه کول تاسو سره د عمومي وینا کولو د مهارت په ډیرولو کې مرسته کوي. دا څېړنه کولی شي چې د اړونده کتابونو او مجلو په لوستلو سره ترسره کړئ. همدارنګه د کتابونو د لوستلو لپاره د کتابتونونو څخه لیدنه وکړئ او د دې ترڅنګ کولی شي چې انټرنیټي صفحو ته لاړ شئ کوم چې د وینا کولو لپاره برېښنایي کتابونه او نور ګټور معلومات په وړیا ډول وړاندې کوي. د وینا کولو لپاره د مرستې پیدا کولو په لټه کې شئ. د یو داسې کس په دنده ګمارل څوک چې تاسې سره په وینا کولو کې مرسته وکړي نو په دې برخه کې د بریا ترلاسه کولو پر لوري به دا یو غوره ګام اخیستل وي. باید په یاد ولرئ هغه څوک چې تاسې په دنده ګمارئ باید په دې برخه کې په کافي اندازه تجربه ولري. د دې ترڅنګ دا به تر ټولو غوره وي چې هغه کس کوم چې تاسې په دنده ګمارلی یا به ستاسې د ملګرو او یا خپلوانو له لوري تاسو ته در پیژندل شوی وي. پیل له لږو ګډونوالو څخه وکړئ. که چیرې فکر کوئ چې د ډیرو ګډونوالو پر وړاندې خبرې کول به درته یو څه ستونزمن وي نو لومړی باید د لږو کسان په وړاندې خبرې کول پیل کړئ. خپلې کورنۍ غړو څخه وغواړئ چې تاسې سره د دې کار په ترسره کولو کې مرسته وکړي او ستاسې وینا ته غوږ شي. که چیرې غواړئ نو د خپلو ملګرو څخه مو هم مرسته غوښتلی شئ او ترې وغواړئ چې ستاسو وینا ته غوږ شي. کله چې د دوی مخې ته تمرین کوئ نو داسې فکر وکړئ چې تاسو دوی نه پیژنئ. په دې سره به دا وینا داسې شي لکه تاسې په رښتیا هم د خلکو پر وړاندې وینا کوئ. خپل غږ ته مو ډیر پام وکړئ، په ځانګړې توګه د وینا کولو څخه څو ورځې مخکې. یو له مهمو نقطو څخه چې غواړئ په وینا کولو کې ګټور ثابت شئ هغه د یو ښکلي او صفا غږ درلودل دي. ځکه نو باید خپل غږ ته مو ډیر پام وکړئ، په ځانګړې توګه د وینا کولو څخه څو ورځې وړاندې. په دې معنی چې تاسو باید هغه څښاک چې ډیر یخ وي له څښلو څخه ډډه وکړئ او همدارنګه باید د شپې لخوا تر ډیره پورې ناوخته ویښ پاتې کېدو څخه هم ځان وساتئ. پر دې سربیره د چیغو وهلو څخه هم په کلکه توګه ځان وساتئ. خپل غږ مو برابر کړئ. د غږ برابرول په دې معنی چې د وینا کولو پر مهال مو د غږ ټیټوالی او جګوالی څنګه ساتئ. د غږ برابر ساتل تاسو سره د وینا کولو پر مهال په دې کې مرسته کوي ترڅو ستاسې اورېدونکي زړه تنګي او سرګردانه نشي. د دې ترڅنګ په ښه توګه د غږ برابرول تاسې سره په دې کې مرسته کوي چې څنګه کولی شئ په مهمو نقطو باندې ټینګار وکړئ. د دې په اړه زده کړئ چې څنګه د غږ ټیټوالی او جګوالی ستاسو په وینا باندې اغیز کوي. نو بیا کولی شئ چې څنګه مو خپل غږ برابر کړئ. وخت ورته ورکړئ. دا باید په ذهن کې په یاد وساتئ چې د یو ښه ویناوال کېدو لپاره یو څه وخت ته اړتیا ده. نو د دې لپاره تاسې باید ډیر زیات تمرین وکړئ او دومره ژر مه ناهیلي کېږئ. که چیرې تاسې داسې فکر کوئ چې دومره ښه نه یاست لکه څنګه چې تاسې هیله کوئ، ډیر تمرین وکړئ او لوړ هدف وټاکئ نو تاسې به خپلو هیلو ته ډیر ژر ورسیږئ. پریکړه کول. په هغه څه پریکړه کول چې تاسې ترسره کوئ او په هغې باندې ثابت پاتې کېدل کولی شي چې ستاسې هغه ځای ته چې غواړئ ورسوي. نو د دې لپاره تاسې باید د خپلو ګډونوالو لپاره یو داسې څه برابرولو باندې پریکړه وکړئ ترڅو ستاسې وینا د ګډونوالو له لوري په پوره ډول په یاد پاتې شي. سربیره پر دې تاسې باید په ښه ډول مطالعه وکړئ او د خپلې وینا مطالب مو داسې برابر کړئ چې د ګډونوالو د خوښۍ او غوښتنې وړ وي. ټینګار کول یا ثابت پاتې کېدل. تاسې نشئ کولی چې د وینا کولو مهارت په یوه شپه کې ترلاسه کړئ. که چیرې په رښتیا هم غواړئ چې په وینا کولو کې مهارت ترلاسه کړئ نو تاسې باید د دې لپاره ډیر زیات کار وکړئ او همدارنګه وخت ورته ورکړئ. د دې سربیره
د وینا کولو د مهارت د ډیرولو لپاره باید په مختلفو غونډو کې ګډون وکړئ. چیرته چې د وینا په اړه ټریننګونه ورکول کیږي، همدارنګه تاسو کولی شئ چې په دې برخه کې د متخصصینو سره په اړیکه کې شئ. نو هغوی کولی شي چې تاسو ته لارښوونه وکړي. خپلې موضوع سره مو مینه ولرئ. که چیرې غواړئ چې نندارچیان مو ستاسې هغه وینا ته غوږ شي کوم چې تاسو هغوی ته وروئ، نو باید دوی ته وښایئ چې تاسو مو له موضوع سره ډیره مینه او علاقه لرئ. نو په دې خاطر تاسو باید د هغې موضوعګانو نوټ واخلئ کومې چې ستاسو ډیرې خوښیږي او غواړئ چې ګډونوالو ته یې وړاندې کړئ. په دې سره تاسو کولی شئ چې په موضوعګانو باندې ډیر ټینګار وکړئ او په ښه شکل سره یې ګډونوالو ته وړاندې کړئ. د دې کار په کولو سره تاسو کولی شئ چې د یو بریالي ویناوال په توګه مو خپلو اوریدونکو ته خپل مثالونه وړاندې کړئ. ګډونوالو ته مو اجازه ورکړئ چې پوه شي تاسو رښتینی یاست. کله چې غواړئ ګډونوالو ته مو د وینا کولو لپاره مثالونه وړاندې کړئ یا غواړئ چې یو حالت ورته تشریح کړئ، نو دا له یاده مه باسئ چې ستاسو نامناسبه تجربه هم له دوی سره مرسته کولی شي. نو د دې کړنې په کولو سره به ستاسو نندارچیان په دې پوه شي چې تاسو په حقیقت کې هم رښتینی یاست. د دې سربیره د دې په کولو سره به دوی وپوهیږي چې هغه څه چې تاسو وړاندې کوئ حقیقت لري. د ګډونوالو پام ځان ته راواړوئ. د ګډونوالو د پام را جلبولو لپاره دا تر ټولو غوره طریقه ده چې دوی ته یو خندونکې ټوکه وکړئ. او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې د بل چا د ژوند یو کیسهګۍ وکړئ او یا هم د بل چا یوه وینا وکړئ. د وینا په لومړنۍ برخه کې دا کړنه ترسره کړئ. نو په دې طریقې سره به وکولی شئ تر څو د ګډونوالو پام ځان ته راواړوئ. یو ځل چې دوی تاسو ته غوږ شول، نو بیا کولی شي چې ستا د ټولو ویناو مهمو برخو ته هم غوږ شي. هغه برخې کومې چې تاسو غواړئ دوی ته یې وړاندې کړئ. د چمتووالي غوره لار. د غوره طریقو څخه چې د وینا کولو لپاره مو په ښه توګه چمتووالی ونیسئ هغه دا ده چې د خپلې موضوع په اړه مو مهم معلومات راټول کړئ. کولی شئ چې په انټرنیټ کې ورپسې څېړنه وکړئ، کومه چې تر ټولو اسانه طریقه ده. کله مو چې د خپلې موضوع په اړه اړین معلومات راټول کړل او موضوع مو وړاندې کړله، نو هغه معلومات چې تاسې د دې موضوع په اړه راټول کړي وو مه یې ضایع کوئ، ځکه چې کیدای شي دا معلومات تاسو ته په راتلونکي کې هم په درد وخوري. کیسې وکړئ. کله چې تاسو یو وینا کوئ او غواړئ چې د موضوع اړوند کیسه وکړئ، نو په دې توګه اوریدونکي به تاسو ته تر اخره پورې غوږ ونیسي. که څه هم کله چې تاسو د یو کس په اړه کیسه کوئ، نو باید په دې باندې ډاډه واوسئ چې تاسو د هغه کس په اړه په دقیقه توګه او په کافي اندازه معلومات لرئ. نو په دې توګه تاسو کولی شئ چې ګډونوالو ته دغه کس په اړه دقیق حقیقتونه ووایئ. نو دوی به په دې وپوهیږي چې هغه کیسې په رښتیا هم حقیقت لري. یوازې په اواز مو تکیه مه کوئ. تل په یاد ولرئ چې خلک یوازې لیکچر ته د غوږ نیولو له لوري زده کړه نه کوي، همدارنګه د لیدلو له لوري هم کوي. نو د دې لپاره باید د اواز ترڅنګ ستاسې تصویر څرګندونو ته هم ډیره توجه کړئ. تر ټولو مهمه دا چې تاسو کولی شئ چې د وینا کولو پر مهال د پروجیکټور او نورو برېښنایي آلو څخه هم ګټه پورته کړئ او همدارنګه کولی شئ چې د پاور پوینټ څخه هم په خپله وینا کولو کې ګټه پورته کړئ. نو په دې سره به تاسو یو کولی شئ چې د ګډونوالو پام ځان ته راواړوئ. وخت له یاده مه وباسئ. کله مو چې وینا کوله، نو هغه معلوم وخت مو له یاده مه وباسئ. نو دې وخت کې به د دې هیله نه کوئ چې یو کس دې ستاسې مخې ته ودرېږي او تاسو ته دې لاس وخوځوي چې ستاسې وخت ختم دی، او یا تاسو ته اشارې وکړي چې بس ستاسو وخت نور ختم شو، او په دې وخت کې لا ستاسو وینا یا پریزنټیشن نه وي ختم شوی. نو د دې لپاره باید تاسو د ټاکل شوي وخت یاداشت واخلئ او خپله وینا مو په غوره توګه په ټاکل شوي وخت کې منظمه کړئ. د وینا کولو لپاره د ماهرینو ویناوې واورئ. د ماهرینو ویناو ته غوږ شئ او ویې ګورئ، که هغه یا په سیمینارونو کې وي او یا په ټلویزیونونو کې. په دې طریقې سره تاسو د هغوی د تخنیکونو، عادتونو او نورو غوره تمرینونو څخه یاداشت واخلئ
وګوري چې هغوی کوم کارونه او کړنې ترسره کوي چې دوی یې دومره کامیابه کولی شي چې هغه کارونه او کړنې ترسره کړي ترڅو په عمومي وینا کولو کې غوره واوسئ. د وینا کولو خونه یا ځای وګورئ. د امکان تر حده هغه ځای یا خونه په کوم ځای کې چې تاسې خپله وینا یا پریزنټیشن وړاندې کوئ وګورئ. په دې سره به تاسې د هغه ځای سره اشنا شئ چیرته چې تاسې غواړئ خپله موضوع د خلکو مخې ته وړاندې کړئ. که امکان لري په هغه ځای کې چې تاسې د وینا کولو لپاره ودرېږئ هغلته د یو څه وخت لپاره تم شئ او وګورئ چې په هغه ځای کې وینا کول څه ډول احساس لري. نندارچیان مو وپېژنئ. کله چې غواړئ خپله وینا یا موضوع مو خلکو ته واوروئ نو د هغوی په اړه فکر وکړئ چې کوم ډول خلک ستاسو وینا ته ناست دي. د مثال په ډول که تاسې وینا ته مسلکي خلک ناست وي نو باید ډیر په رسمي ډول مو موضوع وړاندې کړئ. مګر دا مه هیروئ چې د موضوع د وړاندې کولو وخت کې ټوکې له یاده مه وباسئ ځکه چې د دې کار په کولو سره دوی د زړه تنګي څخه ساتي. په عادي یا نارمل حالت کې اوسئ. د پریزنټیشن ورکولو څخه مخکې د الکولي مشروباتو څښلو څخه ډډه وکړئ. بعضې خلک په دې نظر دي چې د وینا کولو یا پریزنټیشن د وړاندې کولو څخه مخکې د الکولي مشروباتو څښل انسان ته نور جرأت هم ورکوي ترڅو د خلکو مخې ته حاضر شي. خو دا غوره ده چې هغه کس ته غوږ شئ څوک چې په نارمل حالت کې وي یعنی کوم الکولي څښاک نه وي څښلي. که څه هم هغه شخص د وینا پر مهال یو څه ورخطا ښکاري نسبت هغه کس ته چې نشه وي او الکولي څښاک څښلي وي. د خپلې موضوع په اړه مو په کافي اندازه معلومات پیدا کړئ. د هغې موضوع په اړه چې تاسې غواړئ خبرې پرې وکړئ د معلوماتو په راټولولو کې پرې څومره چې کولی شئ وخت تیر کړئ. د دې لپاره چې ځان مو ډاډه کړئ چې د خپلې موضوع په اړه تاسې ښه چمتوالی نیولی دی. په یاد ولرئ څومره چې تاسو د خپلې موضوع په اړه چمتوالی نیولی وي هغومره به ستاسې وینا یا پریزنټیشن ګټور وي. په دې ډول دا تاسې سره په ځان د باور پیدا کولو کې هم مرسته کوي کوم چې د وینا کولو یا پریزنټیشن په وړاندې کولو کې ډیره مهم او ګټور دی. د ګډونوالو څخه مو د پوښتنو کولو توقع ولرئ. که موضوع مو داسې وي چې د پریزنټیشن په پای کې به نندارچیان ستاسو څخه د موضوع په اړوند پوښتنې ولري نو د هغې لپاره باید تاسې پوره چمتوالی ونیسئ. د دې کار د ترسره کولو لپاره یو مهمه لاره دا ده چې د پریزنټیشن د وړاندې کولو څخه مخکې مو له ځان څخه مختلف ډول پوښتنې وکړئ او وروسته بیا دې پوښتنو ته مناسب ځوابونه پیدا کړئ. څومره چې کوشش کولی شئ هغومره سختې او ننګونکې پوښتنې له ځان څخه وکړئ ځکه چې که څوک ستاسې څخه دا ډول پوښتنې وکړي چې بیا پکې بند پاتې نشي. ډیر تمرین وکړئ. څومره مو چې په پریزنټیشن باندې تمرین کوئ هغومره به تاسې پکې ماهر کیږئ. نو د دې لپاره باید ډیر زیات تمرین وکړئ. د خپلو ماشومانو مخې ته مو تمرین وکړئ. د خپلې میرمنې مخې ته مو تمرین وکړئ. د کورنۍ د نورو غړو مخې ته مو تمرین وکړئ او همدارنګه د هندارې مخې ته ودرېږئ او تمرین وکړئ. خپله موضوع مو پر وخت باندې وویشئ او هغو نقطو ته چې ډېرې مهمې یا ننګونکې وي ډېر وخت ورکړئ. هوسا یا آرام اوسئ. څومره چې د خلکو په مخ کې آرام او هوسا اوسئ هومره به د پریزنټیشن په وړاندې کولو کې اغېزناک او ګټور وي. نو د ګټور پریزنټیشن وړاندې کولو لپاره باید داسې یو څه واغوندئ په کوم کې چې تاسې ځان آرام او هوسا احساسوئ. دا مو په ذهن کې په یاد لرئ چې د پریزنټیشن اغېزمنتیا هغه وخت هم راتلی شي چې تاسې پر موضوع برلاسی یاست او ښه چمتوالی مو ورته نیولی وي. مثبت فکر وکړئ. کله چې تاسې په پرله پسې ډول منفي فکر کوئ نو شاید تاسې په وینا کولو کې بریالي نشئ. ځکه نو د دې لپاره باید تل داسې فکر وکړئ څه چې تاسې کوئ په هغې کې تر ټولو خلکو غوره یاست. نو په دې ډول به تاسې وکولی شئ چې بریا ترلاسه کړئ. کله چې په پرله پسې ډول تاسې مثبت فکرونه وکړئ نو پر ځان به ډیر زیات باور پیدا کړئ. د پرمختګ لپاره به د ځان لپاره یو هڅونه پیدا کړئ
کوم چې تاسې سره په بریالي کېدو کې ډېره مرسته وکړي. ګډونوالو ته مو د هیلې سره سم موضوع وړاندې کړئ. دا به ډېره غوره وي چې د پریزنټیشن د وړاندې کولو څخه مخکې په دې پوه شي چې نندارچیان مو درنه د څه شي اورېدلو هیله لري. نو په دې سره به تاسې وکولی شئ چې خپل ګډونوال دې ته وهڅوئ تر څو د موضوع په وړاندې کولو کې تاسې ته غوږ شي. نو که چیرې نندارچیان مو غواړي چې ساعت یې تیر شي، بیا نو د موضوع اړوند یو څو ټوکو په کولو سره خپل نندارچیان خوشحاله وساتئ. د نوټونو راوړل مه هېروئ. کله چې وینا کوئ نو له ځان سره د نوټونو لرل غوره خبره ده، ځکه چې که غواړئ وینا مو همداسې جاري وساتئ نو د دې لپاره باید د وینا کولو پر مهال د ځان سره یو داسې څه ولرئ چې لارښوونه درته وکړي. نو ځکه باید نوټونه مو له اوله څخه جوړ او چمتو کړي وي. نوټونه مو کوچني جوړ کړئ خو مهمې نقطې پکې په نښه کړئ، په دې خاطر چې بیا دې سره تاسې کولی شئ چې په یو نظر کتلو سره هم مهمې نقطو ته وګورئ او بیا دې راولئ. مه ناهیلي کېږئ. خپل ځان مو مه ملامتوئ. که چیرې تاسې داسې فکر کوئ چې وینا مو په غوره توګه وړاندې کړې نه ده او تل په یاد ولرئ چې په راتلونکو ویناوو او پریزنټیشنونو کې کولی شئ چې په ځان کې بدلون راولئ، نو کولی شئ چې په راتلونکي کې پرمختګ وکړئ. که چیرې داسې فکر کوئ چې وینا مو ګټوره نه وه، نو دا په دې معنا نه ده چې ستاسې ګډونوالو ستاسو د وینا څخه خوند نه دی اخیستی. وینا کول د مرګ او ژوند مسئله نه ده. کله چې د خلقو مخې ته د وینا کولو لپاره ودرېږئ نو د آرام ساه واخلئ. کله مو چې د وینا کولو پر مهال کومه برخه هیره شوه او تاسې سره په نوټ کې موجوده وه چې تاسې باید وکړئ، نو په یاد ولرئ چې هیڅوک هم نه پوهېږي چې تاسې د وینا کومه برخه هیره کړې ده. نو د نورو برخو په کولو سره مخته لاړ شئ. او یا که کله مو کوم تصویري توکی یا د موضوع کومه بله مهمه برخه له یاده وتې وي، نو هیڅوک به هم پر تاسې غږ ونه کړي چې نوموړې برخه مو له یاده وتې. ګډونوالو ته مو مه وایئ چې تاسې د وینا کولو لپاره ورخطا یاست. که چیرې د وینا کولو لپاره ورخطا یاست نو دا غوره خبره ده چې ګډونوالو ته مو د دې په اړه ونه وایاست. که چیرې مو ګډونوالو ته وویل نو دوی به داسې فکر وکړي چې تاسې په کافي اندازه تجربه نه لرئ او همدارنګه په دې برخه کې تاسې مهارت هم نه لرئ. نو دا ښه خبره ده چې ورخطایي مو پټه کړئ او جرأت پیدا کړئ. په لومړیو کې ځان بیخي باوري وښایاست، نو دې سره به ستاسې ټوله ویره او ورخطایي چې په لومړیو کې مو لرله له منځه لاړه شي. خپله ټوله هڅه مو وکړئ. هر کله چې د خلقو مخې ته د وینا کولو لپاره ودرېږئ نو تل کوشش وکړئ چې خپله ټوله هڅه مو وکړئ. په دې معنا چې د وینا کولو پر مهال داسې احساس وکړئ چې دا وینا ستاسې تر ټولو ویناګانو څخه یوازې یوه ده. په دې ډول وینا کولو سره تاسې خپل ځان ننګوئ تر څو خلکو ته غوره وینا واوروئ. تاسې په دې حقیقت پوهیږئ چې ستاسې د پرمختګ لپاره همیشه چانسونه برابریږي. خبرې چټکې مه کوئ. د ورخطایي یوه تر ټولو روښانه نښه دا ده چې کله تاسې خپله وینا شروع کوئ نو په ډېرې تیزۍ سره یې شروع کوئ. که څه هم تاسې ورخطا یاست نو باید په دې پوه شئ چې څنګه مخته لاړ شئ. تل په یاد ولرئ چې کله تاسې په تیزۍ سره خبرې کوئ نو کیدای شي چې په بعض وختونو کې ستاسې نندارچیان ستاسې په خبرو پوه نه شي. نو ځکه باید خبرې په کراره شروع کړئ او په دې سره تاسو کولی شئ چې د وینا کولو پر وخت پر خپله ورخطایي باندې کنټرول پیدا کړئ او د ورخطایي څخه ځان وژغورئ. هڅه وکړئ چې د مخامخ خلقو سترګو ته د کتلو څخه ډډه وکړئ. که د لومړي ځل لپاره تاسې د خلقو مخې ته د وینا کولو لپاره حاضرېږئ نو بیا د خلقو سترګو ته د کتلو څخه ډډه وکړئ کوم چې تاسې ته نږدې ناست دي، ځکه چې هغوی ته په سترګو کې کتلو سره تاسې نور هم ورخطا کیږئ. دا په دې معنا نه ده چې تاسې د ځمکې چت او یا خپلو څنګونو ته وګورئ. تل په یاد ولرئ چې نندارچیان مو ستاسې څخه غواړي چې هغوی ته په سترګو کې وګورئ. خو که چیرې په دې سره تاسې ورخطا کیږئ نو بیا د سترګو پر ځای د دوی تندیو ته وګورئ. ژوره ساه واخلئ.
که چیرې مو بدن لړزیږي په ځانګړې توګه هغه وخت کې چې ستاسې نوم د وینا کولو لپاره اخیستل کیږي، نو په دې وخت کې ژوره ساه واخلئ. ژوره ساه اخیستل د وارخطایي په کمولو کې مرسته کولی شي. د وینا کولو لپاره د سټیج مخې ته د ودرېدو سره سم یوه ژوره ساه واخلئ. په دې سره به تاسې وکولی شئ چې نور هم ارامه شئ او وارخطایي به مو ټوله له منځه لاړه شي. ټوکې وکړئ خو ډېرې نه. د ګډونوالو د پام راجلبولو لپاره د خپلې موضوع اړوند ټوکې کول یو غوره او ګټور تخنیک دی، خو چې ټوکې مو ډېرې نشي. ځکه که چیرې ډېرې ټوکې وکړئ نو بعضې خلک به داسې فکر وکړي چې تاسې یو مسلکي ویناوال نه یاست، بلکې یو ټوکمار یا کومیډین یاست. د دې ترڅنګ ډېر ټوکې کولی شي چې د پریزنټیشن یا وینا ارزښت له لاسه ورکړي. د هر چا څخه غلطي کیږي. د وینا کولو پر مهال غلطي کول په حقیقت کې یو عادي خبره ده، نو باید د غلطۍ کولو پر مهال دومره تشویش ونه کړئ. د مثال په ډول که چیرې مو کوم لغات یا څو کلمې په غلطه توګه تلفظ کړې، نو د هغې د اصلاح کولو لپاره دومره توجه مه کوئ. ځکه که چیرې تاسې د هغې د اصلاح کولو لپاره ډېر وخت هغې لپاره تم شئ، نو کولی شي چې ستاسې پریزنټیشن ته زیان ورسوي. نو د دې پر ځای تاسې کولی شئ چې همداسې مخته لاړ شئ. وینا مو باید لنډه او ساده وي. تل په یاد ولرئ چې ډېری خلک نه غواړي چې د اوږدو ویناو او پریزنټیشنونو اورېدلو لپاره کښیني. نو د دې په خاطر تاسې باید خپله وینا یا پریزنټیشن چې څومره امکان لري لنډ او ساده کړئ. د وینا د لنډولو نه مخکې باید ځان په دې ډاډه کړئ چې تاسې ټولې مهمې نقطې او معلومات په خپله وینا کې راټول کړي دي. نو په دې سره ستاسې نندارچیان کولی شي چې په لنډ وخت کې ستاسې له ویناو څخه ګټور معلومات ترلاسه کړي. ځان مو د پیغام وړونکي په شکل وګورئ. داسې کیدای شي چې ډېر کم پېښ شي چې یو څوک دې ستاسې څخه وغواړي چې د خپل ځان یا د خپل د ژوند کیسې په اړه مو پریزنټیشن وړاندې کړئ. دا په یاد ولرئ چې دا پریزنټیشن چې تاسې وړاندې کوئ ستاسو په اړه نه دی. دا هغه موضوع ده د کومې په اړه چې تاسې اورېدونکو ته خبرې کوئ. نو ځان مو د خبر وړونکي یا خبر رسونکي په شکل کې وګورئ. څوک چې ګډونوالو ته معلومات ورکوي، نو په دې توګه تاسې کولی شئ چې د خپل ځان پر ځای په موضوع باندې ډېر تمرکز وکړئ. ځان مو باوري وښایاست. کله که وینا کوئ او پر ځان مو باور نه لرئ، نو په دې وخت کې ځان مو باوري وښایاست. ځان باوري ښودل په دې معنا دی چې کله د خلکو مخې ته د وینا کولو لپاره ودرېږئ، نو ځان مو داسې وښایئ چې په ځان باندې باوري یاستئ. د دې کار په کولو سره نندارچیان به مو نور هم ستاسې ته په ډېر پام سره توجه وکړي او بالاخره تاسې به په ځان داسې باور پیدا کړئ چې مخکې مو نه درلود. د خپل ځان په ډول واوسئ. د نورو کاپي مه کوئ. د عمومي وینا کولو په برخه کې د ماهرینو او متخصصینو ویناګانې کتل له تاسو سره په مختلفو لارو کې مرسته کولی شي، خو د هغوی کاپي مه کوئ. دا ځکه چې که چیرې تاسې د یو شمېر ویناوالو کاپي کوئ او د هغوی تخنیکونه او سټایلونه کاپي کوئ، نو په ګډونوالو کې کیدای شي چې داسې څوک ناست وي چې د هغوی دې سټایل او تخنیکونو سره بلد وي. یوازې یو څو مهم نقطې ترې راواخلئ او نور د خپل ځان په ډول واوسئ. نو په دې سره به تاسې وکولی شئ چې د ځان لپاره یو نوی سټایل او تخنیک ولرئ چې د خلقو لخوا به خوښ شي. د یوګا تمرین وکړئ. د یوګا تمرین ترسره کول نه یوازې تاسې ته د ذهني فشار څخه سکون درکوي، بلکې ستاسو د اواز او د ستوني د روغتیا ساتنه هم کوي. نو د دې کار لپاره باید د یوګا تمرین ډېری وخت ترسره کړئ. د یوګا تمرین د مشخصو تخنیکونو په ترسره کولو سره تاسې کولی شئ چې خپل ستونی روغ وساتئ او د ستوني او اواز اړوند د ټولو ناروغیو څخه خوندي پاتې شئ. تل په یاد ولرئ چې نندارچیان مو ستاسې د پریزنټیشن تر ټولو مهمه برخه ده. هر کله مو چې پریزنټیشن وړاندې کوو، نو تل په یاد ولرئ چې دا پریزنټیشن ستاسې د ګډونوالو لپاره دی، نه ستاسې لپاره. نو د دې لپاره باید په یاد ولرئ چې
نندارچیان مو د پریزنټیشن تر ټولو مهمه برخه ده. نو ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو کولی شئ د ګډونوالو د پام راړولو په خاطر مو وینا په ښه شکل اوریدونکو ته وړاندې کړئ. نو په دې سره دوی هم کولی شي چې د وینا څخه مو ګټه ترلاسه کړي. هغه څه ووایئ چې اوریدونکي مو درڅخه د هغې د اورېدو غوښتنه کوي. دا هغه څه ویل چې تاسې غواړئ کولی شي چې د خلکو مخکې وینا کولو کې مو باجرته وښیي. خو که غواړئ چې پریزنټیشن یا وینا مو نوره هم ګټوره او خوندوره وي، بیا نو هغه څه ووایئ چې نندارچیان مو د هغې د اورېدو غوښتنه کوي. تل په یاد ولرئ چې خلک ستاسې وینا یا پریزنټیشن ته د دې لپاره غوږ نه نیسي چې هغوی ستاسې د پریزنټیشن څخه د یو نوي څه زده کولو هیله لري او غواړي چې یو نوی شی ستاسې څخه زده کړي. نو د دې لپاره باید په هغه څه ډېر تاکید وکړئ کوم چې ستاسې اوریدونکي د هغې د اورېدو غوښتنه کوي. نو دې سره به ستاسې پریزنټیشن ډېر غوره او ګټور وي. کله چې درته د ناڅاپي وینا کولو لپاره غږ وشي، نو څه باید وکړئ؟ کله که درته خپل همکاران د ناڅاپي وینا کولو لپاره ستاسې نوم واخلي، نو یو څه ځانګړې کړنې شته چې باید ترسره یې کړئ تر څو وکولی شي چې غوره وینا وړاندې کړئ. یو له هغو څخه دا دی چې د نوم د اورېدو سره سم په خپل ځای ودرېږئ او د زړه نازړهتوب د ښودلو څخه ډډه وکړئ. نو په دې سره به تاسې وکولی شئ چې د سټیج مخې ته ډېر په جرأت سره حاضر شئ. او دا هم په یاد ولرئ چې ستاسې رئیس که پوهېده چې تاسې وینا کولو ته چمتو نه یاست، نو بیا یې د وینا کولو لپاره تاسې نه راغوښتی. کله که درته څوک غوږ نه وي، نو څه باید وکړئ؟ کله چې په دې پوه شئ چې بعضې کسان درته نه دي غوږ، نو د دې د توجه د راجلبولو لپاره په دې وخت کې باید د خپل غږ یو څه اندازه لوړ کړئ او ورسره په څنګ کې کوشش وکړئ چې د هغوی سره د سترګو اړیکه ټینګه کړئ. د دې لپاره چې د هغوی پام ځان ته راواړوئ. د دې کار په ترسره کولو سره تاسې په حقیقت کې دوی ته دا ښایست چې ستاسو دوی ته پام دی چې دوی تاسو ته نه دي غوږ. د وینا کولو ځای ته وختي راشئ. کله چې تاسې هغه ځای ته چې خپل پریزنټیشن پکې وړاندې کوئ ناوخته راشئ، نو په دې سره به تاسې کیدای شي چې په منظمه توګه تیاری ونه شئ نیولی. نو دا به غوره وي چې 30 دقیقې د وینا کولو څخه او یا هم د پروګرام د شروع کېدو څخه مخکې راشئ. د دې کار په ترسره کولو سره تاسې کولی شئ چې ټول د اړتیا وړ تیاری ونیسئ. نو دې سره به تاسې د ارامتیا احساس وکړئ او په هغه ځای کې به تاسې په ډېرې ارامتیا سره خپله موضوع وړاندې کړئ. وارخطایي عادي خبره ده. د وارخطایي په اړه تشویش مه کوئ، ځکه چې وارخطایي بیخي عادي خبره ده. په حقیقت کې د بعضو مشهورو او تجربه لرونکو ویناوالو پښې هم د وینا کولو څخه مخکې لړزېږي. نو هغه څه چې دوی د خلکو په مخ کې د وینا کولو په وخت کې د وارخطایي څخه ژغوري، هغه د دوی پر خپل ځان باور دی. کله چې پر خپل ځان باوري یاست، نو تاسې به وکولی شئ چې په وارخطایي برلاسي هم شئ او د پریزنټیشن په وروستیو برخو کې به نور هم آرامه او هوسا شئ. اجازه مه ورکوئ چې څه شی مو توجه خرابه کړي. کله چې د ډیرو خلکو مخې ته خبرې کوئ، نو د دې امکان شته چې بعض شیان مو توجه خرابه کړي. د دې له جملې څخه کیدای شي چې په ناستو خلکو کې بعضې کسان ستاسو د وینا کولو پر مهال له خپله ځایه پورته شي یا ناوخته راتلونکي کسان دروازه خلاصه او بنده کړي. نو په یاد ولرئ چې دا شیان هغه وخت ستاسې د توجه د خرابېدو سبب کیدای شي که چیرې تاسې اجازه ورکړئ. د کړکۍ څخه د باندې د خلکو د لیدلو څخه مخنیوی وکړئ. که چیرې ستاسې پریزنټیشن په یوه کوچنۍ خونه کې وي چیرته چې په کمه اندازه نندارچیان ستاسې مخ ته ناست وي او تاسې نه غواړئ چې دوی دې په ناڅاپي ډول د کړکۍ څخه د باندې وګوري او ستاسې د پریزنټیشن مهمې برخې ترې خطا شي. دوی د مخنیوي لپاره باید د وینا شروع کولو څخه مخکې د خونې پردې بندې کړئ او همدارنګه ورسره په څنګ کې کولی شي چې هغه څوک چې لا د باندې ځای څخه راګوري هغوی ته پام وکوئ. که کومه ستونزه وه نو مخکې له مخکې حل کړئ.
که چیرې هغه ځای کې چې تاسو وینا کوئ کومه ستونزه وه، نو غوره خبره دا ده چې ستونزه مو د وینا کولو د وخت څخه مخکې حل کړئ. نو دا به ښه وي چې د وینا کولو څخه څو ورځې مخکې وګورئ، او که چیرې دا امکان نه لري نو بیا داسې وکړئ چې د پروګرام د شروع کېدو څخه تقریبا 1 ساعت مخکې حاضر شئ او وګورئ چې کومه ستونزه وه نو سمدلاسه یې حل کړئ. د غږیزو سیستمونو چک کول مو له یاده مه وباسئ. که چیرې پوه شئ چې شاته کوم کسان ناست دي او ستاسې غږ په سمه توګه نه اوري، نو په دې وخت کې د خلکو په مخ کې وینا کول بیا یو څه ستونزمن کېدی شي او کېدی شي چې تاسې بې جرأته هم کړي. نو د دې لپاره باید ځان ډاډه کړئ چې د وینا کولو تالار یا خونه یو غوره غږیز سیستم لري او په سمه توګه کار هم کوي. د مناسب اواز لرلو سره سره د اواز کوالټي یا ظرفیت باید په ښه شکل کې وي. نو په دې سره به خلک وکولی شي چې ستاسو په اواز په سمه توګه پوه شي. هغه کلمې چې باید تل په یاد ولرئ. بعضې کلمې چې باید تل مو په یاد وي او ځان ته مو ووایاست چې تاسې چمتووالی لرئ، انډول مو برابر دی، پیاوړي یاست، هڅول شوي یاست، کنټرولونکي یاست، ترتیب کوونکي یاست او په ځان باوري یاست. کله مو چې دا کارونه ترسره کړل نو بالاخره تاسې به داسې احساس وکړئ چې وینا مو په غوره شکل سره اوریدونکو ته وړاندې کړې ده او د دې ترڅنګ له اوریدونکو سره مو هم مرسته کولی شي چې فکر وکړي چې تاسې هغه شخص یاست چې د کوم چا ځانګړنې چې په پورته ډول بیان شوي دي. د نه چمتووالي په صورت کې هغه څه چې باید ترسره یې نه کړئ. که تاسې په دې ونه توانېدلی چې د خپل پرزنټیشن په اړه مو چمتووالی ونیسئ، نو هغه څه چې تاسې باید ترسره نه کړئ هغه د بښنې غوښتل دي. دا کار باید ترسره نه شي ځکه چې په دې کار سره به تاسې په ځان باور لاسه ورکړئ او ورسره په څنګ کې خلک به هم ونه غواړي چې ستاسې پرزنټیشن ته غوږ شي، ځکه چې دوی به ستاسې د پرزنټیشن څخه د څه زده کولو هیله ونه لري. د خپلو نوټونو څخه مو پوره ګټه واخلئ. کېدای شي چې داسې وخت راشي چې د پرزنټیشن یا د وینا کولو په وخت کې تاسې په کومه موضوع کې بند پاتې شئ. نو د دې د مخنیوي لپاره تاسې باید د نوټونو څخه ګټه واخلئ او هغه موضوعګان چې تاسې غواړئ خبرې پرې وکړئ د کاغذ پر مخ یې په غټ خط ولیکئ. نو په دې سره تاسې اړ نه یاست چې د موضوع د تشریح کولو په وخت کې ځنډ وکړئ تر څو بلې موضوع ته لاړ شئ، ځکه چې تاسې کولی شئ چې په اسانۍ سره یې ولولئ او خپله وینا مو مخته یوسئ. هغه توکي چې تاسې کاروئ ورسره پیژندګلوي پیدا کړئ. که چیرې د پرزنټیشن د وړاندې کولو لپاره تاسې یو پروجیکټور یا کوم نور برېښنایي توکي چې د تصویر په ښودلو کې ستاسې سره په پرزنټیشن وړاندې کولو کې مرسته وکړي استعمالوئ، نو د هغوی په استعمال ځان پوه کړئ چې څنګه استعمالیږي. تاسې باید په دې خاطر خپل پرزنټیشن ونه ځنډوئ چې د یو چا څخه مرسته وغواړئ چې څنګه کولی شئ د مثال په ډول چې بلې صفحې ته یا بیرته همدې صفحې ته راشئ. نو د پرزنټیشن د شروع کېدو څخه وړاندې یو څه وخت په دې تیر کړئ چې څنګه کولی شئ چې دا توکي په سمه توګه وکاروئ. د تخنیکي اصطلاحاتو د استعمالولو څخه ډډه وکړئ. کله مو چې پرزنټیشن د تخنیک په برخه کې وي نو کېدای شي چې تاسې د هغوی لپاره تخنیکي کلمې یا اصطلاحګانې استعمال کړئ. که څه هم تاسې په دې پوهیږئ چې ستاسې ناستو ګډونوالو کې به داسې څوک هم وي چې هغوی په دې اصطلاحګانو باندې نه پوهیږي، نو دا به غوره وي چې د هغې لپاره ساده او اسانه کلمې او اصطلاحات استعمال کړئ. نو تاسې به په دې ډاډه شئ چې ستاسې په خبرو ناست ټول خلک پوهیږي. که پرزنټیشن مو د خرڅلاو په برخه کې وي نو څومره چې امکان لري هغومره ژوند پورې تړلي مثالونه ورته وړاندې کړئ. په ځانګړي ډول که غواړئ چې نندارچیان مو دې ته وهڅوئ تر څو ډېر خرڅلاو وکړي. د دې لپاره ستاسې د پرزنټیشن انرژي باید یو ډول هڅونه یا پارونه ولري چې خرڅوونکي چې کله د پرزنټیشن د خونې څخه ووځي نو دوی باید د ډېرو خرڅلاو لپاره هڅېدلي وي او ورسره په څنګ کې
د دوی د هڅونې لپاره باید یو څه کیسې هم ورته وکړئ. د دې څخه مو ویریږئ چې یو څوک د ستاسې پریزنټیشن خوښ نه کړي. د پریزنټیشن د وړاندې کولو څخه وروسته تاسې به په دې پوه شئ چې چا ستاسې پریزنټیشن خوښ کړه که نه. نو دوی به د لاسونو په پړکولو شروع وکړي، ستاسې مخې ته به مسکا وکړي او یا به د هرکلي په پار ستاسې لپاره ودرېږي. که څه هم تاسو به وګورئ چې بعضې خلک به همداسې د خونې څخه ووځي او یا به په ښکاره ډول ستاسې د پریزنټیشن څخه خوښ نه وي. کله چې داسې پیښ شول نو په یاد ولرئ چې تاسې هر څوک نشئ خوشحالولی. نو پرېږدئ چې لاړ شي او هغې حقیقت ته خوشحاله شي چې ډېری هغه خلک چې تاسې ته غوږ وو ډېر څه یې ستاسې څخه زده کړي دي. د پریزنټیشن د وړاندې کولو په وخت کې نوي شیان مه اغوندئ. د پریزنټیشن په وخت کې د نوي جوړه بوټانو اغوستل به ښه پرېکړه نه وي. دا ځکه چې تاسې په دې نه پوهیږئ چې د نوي بوټانو اغوستلو سره به تاسې څه وخت وروسته پکې آرام یاست که نه. دا نظریه د نوي کمیس او پتلون لپاره هم صدق کوي، ځکه چې تاسې باید د پریزنټیشن د وړاندې کولو په وخت کې آرام او هوسا واوسئ. څنګه کولی شئ چې اواز مو برابر کړئ؟ د اواز برابرول اړین دي په دې خاطر چې پوه شئ چې خلک ستاسې اواز په سمه توګه اوري که نه. په یاد ولرئ چې د اواز برابرول او چیغې وهل دواړه یو له بل څخه بیل او توپیر لري. کله چې اواز برابروئ نو د ډیافرام یعنی په خېټه کې یو پرده څخه باید ګټه واخلئ. نو په دې سره به مو اواز ډیر په غوره او کنټرولونکي توګه برابر کړی وي. د غلطي کېدلو په وخت کې باید څه وکړئ؟ کله مو که یو څه غلط وویل او یا مو د تصویر په ښودلو کې کومه تېروتنه وکړه نو د بخښنې غوښتلو کوشش مه کوئ، ځکه کېدای شي چې ستاسې د اورېدونکو هغې ته پام شوی نه وي او که چیرې تاسې بخښنه وغوښته نو هغه کسان چې ستاسې وینا ته غوږ دي په دې به پوه شي چې تاسې تېروتنه کړې ده. بعضې خلک کېدای شي چې ستاسې تېروتنه یادداشت کړي او همدارنګه تاسې ګټور معلومات وړاندې کړئ. کېدای شي چې بعضې خلک ستاسې تېروتنې ته بیخي فکر هم ونه کړي. د لیکدړې کارول. که غواړئ چې د پریزنټیشن په وخت کې د تختې څخه ګټه واخلئ نو مخکې له دې څخه چې هغه استعمال کړئ په دې ځان ډاډه کړئ چې قلمونه او مارکرونه مو کار کوي، ځکه چې تصویري شیان د پریزنټیشن په وړاندې کولو کې ډېر اړین دي. کله چې غواړئ چې پیغام مو خلکو ته په غوره توګه ورسیږي نو د ښې پوهېدنې لپاره د تصویري شیانو څخه ګټه واخلئ چې تصویري شیان په پریزنټیشن وړاندې کولو کې ډېر اړین دي. د دې ترڅنګ تاسې نه باید د دې په خاطر خپل پریزنټیشن وځنډوئ تر څو وګورئ چې سم مارکرونه پیدا کړئ کوم چې سم لیکل کوي. د پاور پوینټ پروګرام باندې ځان پوه کړئ. د یو ګټور پریزنټیشن د وړاندې کولو لپاره پاور پوینټ یو غوره پروګرام دی چې تاسې سره پکې ډېره مرسته کولی شي. دا سمه ده چې یو داسې څوک په دنده وګومارئ چې تاسې ته د موضوع سره سم د پریزنټیشن د تیارولو لپاره د پاور پوینټ څخه ګټه واخلي او که چیرې خپله جوړولی شئ نو دا بیا بیخي ښه خبره ده. په ځانګړې توګه که موضوع مو بیخي اوږده هم وي نو په دې سره به تاسې د پاور پوینټ په استعمالولو کې ګټور او بیخي د آرام احساس وکړئ. د نوټونو یا لیکنې استعمالول. که څه هم دا غوره ده چې د پریزنټیشن د وړاندې کولو لپاره د ځان سره لیک ولرئ، خو دا غوره نه ده چې د یوې برخې لپاره مکمل لیک وکاروئ، ځکه چې په دې سره تاسې ستړي یا زړه تنګي کېږئ. دې سره به خلک فکر وکړي چې تاسې مو په پریزنټیشن باندې برلاسي نه یاست. نو د دې لپاره د خپل پریزنټیشن لپاره مو له ځان څخه یو لیک هم ولرئ تر څو تاسې ته لارښوونه وکړي. نو دې سره به تاسې د خلکو له لوري وستایل شئ. سټیج ته د تللو تمرین وکړئ. د پریزنټیشن وړاندې کولو خونې ته د وختي راتلو سره تاسې کولی شئ چې سټیج ته د راتلو تمرین وکړئ. د سټیج ته د تللو تمرین سره تاسې کولی شئ چې د وینا په کولو سره تاسې نور جرأت هم ترلاسه کړئ او وینا مو په آرام ډول سره ترسره کړئ. نو په دې ډول
د وینا کولو په خونه کې به هیڅوک هم نه وي او تاسې سټیج ته د تللو تمرین ترسره کړئ، نو کولی شئ چې په ځان مو باور نور هم ډیر کړئ. د پریزنټیشن پای ته رسولو غوره لار. هغه څه چې باید د پریزنټیشن پای ته رسولو څخه مخکې وکړئ هغه په اوریدونکو د دې اصطلاح کارول دي چې توجه وکړئ. دا برخه باید د پوښتنو او ځوابونو څخه وروسته ترسره شي او همدارنګه د ګډونوالو او د پروګرام جوړونکو څخه د مننې کولو په وخت کې باید ترسره شي. د دې اصطلاح توجه وکړئ په ویلو سره کولی شي چې د ګډونوالو په ذهنونو کې تر ډیره وخته پورې پاتې شي. څنګه کولی شئ چې پوه شئ اواز مو په کافي اندازه لوړ دی؟ که چیرې په دې نه پوهیږئ چې آیا هغه کسان چې د خونې په وروستۍ برخه کې ناست دي ستاسو اواز په سمه توګه اوري که نه، نو یوه لاره یې دا ده چې یو ملګری مو په وروستۍ برخه کې ودرېږي او یا همالته کینی او وګوري چې ستاسې اواز په سمه توګه هلته اوریدل کیږي که نه. د دې کړنې په ترسره کولو سره هغه کولی شي چې تاسې ته اشاره وکړي چې وښایي آیا ستاسې اواز په سمه توګه اوریدل کیږي که نه. ځان مو د هغه ملګري په اشاره پوه کړئ ځکه چې تاسې په دې وخت کې ورخطا یا ګډوډ نشئ. د پریزنټیشن د وړاندې کولو څخه مخکې مو سلایډونه وګورئ. کله چې د پریزنټیشن وړاندې کولو خونې ته خلک لا نه وي رسېدلي نو د پریزنټیشن سلایډونه چالان کړئ او خپله د خونې په وروستۍ برخه کې کینئ. په دې کار کولو سره به تاسې پوه شئ چې آیا کوم کسان چې د خونې په وروستۍ برخه کې ناست دي کولی شي چې ستاسو سلایډونه په سمه توګه وویني او که نه. نو په دې سره به تاسو وکولی شئ چې که کوم ځای کې تغییر راوړلو ته اړتیا لرئ نو کولی شئ چې په دې وخت کې برابر کړئ. د پریزنټیشن په سلایډونو مو ډیره تکیه مه کوئ. بعضې خلک په دې فکر کې دي چې دوی د سلایډونو په واسطه کولی شي چې څنګه دوی د یوې موضوع څخه بلې موضوع ته ځي او خپله وینا مخته بوځي. دا په یاد ولرئ چې نندارچیان مو هم کولی شي چې سلایډونه وګوري او ستاسې څخه یې مخکې مطالعه کړي او همدارنګه که چیرې سلایډونو کې کومه ستونزه وي او کار ونه کړي نو په دې صورت کې به تاسې ونه شئ کولی چې خپلې خبرې مخته یوسئ. نو دا غوره خبره ده چې خپل پریزنټیشن مو پرته له سلایډونو څخه تمرین کړئ او ځان سره نوټونه ولرئ. د وینا کولو څخه مخکې مو ټلیفون بند کړئ. د وینا وړاندې کولو څخه مخکې د ټلیفون بندول تاسې سره مرسته کوي ترڅو په خپله موضوع باندې ډیره توجه وکړئ. د دې ترڅنګ تاسې سره په دې هکله هم مرسته کولی شي چې د غیر اړینو پیغامونو په ترلاسه کولو سره درته مزاحمت ونه شي. بعضې خلک په دې اند دي چې د ټلیفون په سایلنټ یعنی خاموش حالت کې اچول هم بسنه کوي. خو که چیرې مو ټلیفون سایلنټ یا خاموش وي او د لړزې پروګرام پر چالان وي نو په دې وخت کې هم تاسې ته مزاحمت کولی شي. ځان پوه کړئ چې نندارچیان مو ولې ستاسې پریزنټیشن ته راغلي دي. کله چې په دې پوه شوئ او معلومه هم کړئ چې خلک ولې ستاسې پریزنټیشن اوریدلو یا لیدلو ته راغلي دي نو ستاسې پریزنټیشن به نور هم خوندور شي او په دې سره به تاسې وکولی شئ چې د نندارچیانو د توقع سره سم مو پریزنټیشن برابر کړئ. نو دوی سره به وکولی شئ چې ډاډ ترلاسه کړئ چې پریزنټیشن مو د ګډونوالو لخوا خوښ شوی. د الفاظو د ځنډ او اوږدوالي مخنیوی وکړئ. کیدای شي چې د وینا په جریان کې له داسې حالات سره مخ شئ چې ډېرې غلطیانې وکړئ او یا د اخ کلمې ډېر استعمال کړئ کومې چې د اوریدونکو لپاره ستړي کوونکي دي. نو د دې د مخنیوي لپاره کولی شئ چې د ملګرو څخه مو مرسته وغواړئ. ملګرو څخه مو وغواړئ چې د خونې په وروستۍ برخه کې کینی. ملګرو څخه مو وغواړئ چې د خونې په وروستۍ برخه کې ودرېږي او کله چې تاسو غلطي کوئ او د او ورته نورې کلمې استعمالوئ نو لاس دې پورته کوي ترڅو تاسو ته ووایي چې غلطي مو ترسره کړه او د بیا ترسره کولو څخه یې ځان وساتئ. د کوچني ګروپ پر وړاندې د پریزنټیشن ورکولو کې باید نوټ واخلئ. که چیرې د یو کوچني ګروپ خلکو پر مخ کې پریزنټیشن وړاندې کوئ نو کیدای شي چې هغوی د لویو کمپنیو او کارخانو مالکان او رئیسان وي. نو په دې توګه باید د پریزنټیشن په وړاندې کولو کې ډیر پام وکړئ او په رسمي ډول مو پریزنټیشن وړاندې کړئ.
نو مخکې له دې څخه چې خپله موضوع مو پیل کړئ ځان ډاډه کړئ چې د هغوی څخه یو تاسې پیژنئ او همدارنګه ستاسو په پریزنټیشن کې د هغوی په شوق او ذوق باندې هم خبر یاست. د خلقو سترګو ته کتل. کله چې خپله وینا خلقو ته وړاندې کوئ نو هغوی ته په سترګو کې کتل غوره خبره ده. دا د دې لپاره چې وښایي چې تاسو مو په وینا کولو کې رښتیني یاست او په خپل ځان باوري یاست. کله مو چې د یو کس سترګو ته لیدلو کې یوه خبره وکړه نو بله خبره د بل کس تر سترګو کې کتلو سره وکړئ. نو په دې سره به نور خلک د نارامۍ احساس ونه کړي او په دې به پوه شي چې تاسې هغوی ته پوره توجه کوئ. د وینا لنډیز یعنې خلاصه ووایئ. د وینا د پای ته رسولو څخه مخکې مو خپله وینا خلاصه یعنې لنډیز کړئ. نو دې سره به خلک وکولی شي چې ستاسو پیغام په غوره او ښه توګه ترلاسه کړي. کله مو چې د خپلې وینا لنډیز اوریدونکو ته وړاندې کوو نو په دې برخه کې د خپلې وینا په هدف باندې فکر وکړئ. همدارنګه باید ووایئ چې وینا مو د کوم هدف لپاره وه، چې وینا مو د تشویق د ساتیرۍ لپاره او که د مهمو معلوماتو د وړاندې کولو لپاره ده. په وینا کولو کې مو حقیقتونه وړاندې کړئ. تل په یاد ولرئ چې په اکثره حالاتو کې خلک ستاسې پریزنټیشن د دې لپاره ګوري چې ستاسې د وینا څخه یو څه زده کړه وکړي. نو باید د ګډونوالو لپاره مو په خپل پریزنټیشن کې د حقیقتونو پر راوړلو سره کوشش وکړئ او دا حقایق باید د باوري سرچینو څخه راواخیستل شي او باید د حقیقت معلومولو په خاطر څو ځلې چک کړئ چې دا معلومات کوم چې تاسو وړاندې کوئ سم او دقیق دي که نه. د خپلو حرکتونو باډي لنګویج او د مخ د څرګندتیا یاداښت مو واخلئ. د لاس او پښو حرکتونو او د مخ څرګندتیا کولی شي چې ستاسې ګډونوالو ته ستاسو په اړه ډېر څه په فکر کې ورولي. پورته شیانو ته په پام کولو سره به ستاسې نندارچیان په دې وپوهېږي چې آیا تاسې په خپلې وینا کولو باندې په ځان باوري یاست که نه. همدارنګه چې د خپلې موضوع په اړه تاسې څنګه پوهېږئ نو د دې لپاره باید د هغې شیانو یاداښت واخلئ چې په دې سره به تاسې ګډونوالو ته د یو مسلکي ویناوال په صفت ښکاره شي. هغه څوک چې په خپله موضوع کې ماهر او برلاسي وي. په خپله وینا کې لاندې 3 شیان په یاد ولرئ. 3 هغه شیان چې تاسې باید یاداشت واخلئ د معلوماتو ورکول، خوش طبیعتي کول او د اواز او تصویري شیانو استعمال دي. د موضوع په اړه ګډونوالو ته د معلوماتو ورکول ګډونوالو سره مرسته کوي تر څو پوه شي چې ستاسو موضوع د څه شي په اړه ده. بل طرف ته د خوش طبیعتي کولو ګډونوالو سره مرسته کوي تر څو ستاسې د پریزنټیشن څخه خوند واخلي. او په آخره کې د اواز او تصویري شیانو استعمالول د ګډونوالو سره مرسته کوي تر څو ستاسو په موضوع باندې په ښه توګه پوه شي. د کلمو د بشپړولو لپاره د لاسونو استعمالول. کله که غواړئ چې په کومو کلمو باندې ډیر ټینګار وکړئ نو باید د هغې لپاره د خپلو لاسونو څخه ګټه واخلئ. د مثال په ډول که غواړئ چې د یوې غټې پیشو په اړه خبرې وکړئ نو بیا یې باید د لاسونو په استعمالولو سره هغوی ته وښایئ. په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې د ګډونوالو سره مو په ښه پوهېدنه کې مرسته وکړئ او په دې سره تاسې کولی شئ چې د هغوی توجه ځان ته راواړوئ. په پریزنټیشن کې د پوښتنو او ځوابونه کول. کیدای شي چې په هر پریزنټیشن کې د پوښتنو او ځوابونو برخه نه وي. کیدای شي چې په هر پریزنټیشن کې د پوښتنو او ځوابونو برخه نه وي برابره شوې. خو که چیرې تاسې ته د پوښتنو او ځوابونو چانس برابر شو نو باید د هغې څخه په سمه توګه ګټه واخلئ. د پوښتنو او ځوابونو کول نه یوازې تاسې ته د دې چانس درکوي چې موضوع مو په ښه ډول وړاندې کړئ بلکې ګډونوالو ته مو د دې فکر هم ورکوي چې تاسې نه یوازې ویناوال یاست بلکې پر خپله موضوع کې ماهر هم یاست. د ناڅاپي شیانو د پیښېدو تمه وکړئ. کله چې تاسې د ناڅاپي شیانو تمه لرئ چې پیښ شي دا په دې معنا نه ده چې تاسې په منفي توګه فکر کوئ بلکې په دې معنا ده چې د هغې لپاره چمتووالی ونیسئ. لکه که چیرې برق لاړ شي او ګروپونه مړه شي یا پروجیکټور کار ونه کړي
نو په دې سره به تاسې وکولی شئ چې سمدستي لاس په کار شئ او عمل وکړئ. پرله پسې پرمختګونه مو هدف وټاکئ. باید تل په یاد ولرئ چې هیڅ پریزنټیشن یا ویناوال پوره نه دی. نو د دې لپاره تاسې باید پرمختګ لپاره یو هدف وټاکئ. د دې کار د ترسره کولو لپاره کولی شئ چې د ځان په اړه د خلکو څخه نظریې واخلئ. دا نظریې نه باید په دې برخه کې د مسلکي کسانو څخه واخیستل شي، نه باید د عامو خلکو څخه هم واخلئ. په ځانګړې توګه دغه چا څخه څوک چې ستاسې د ګډونوالو یوه برخه وي. د نورو ویناوالو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. د خپلې وینا کولو مهارت د قوي کولو لپاره د نورو ویناوالو وینا کول په مختلفو کنفرانسونو او سیمینارونو کې لیدل یوه ښه مشوره ده. کله چې تاسو دوی ته غوږ یاست نو په دې وخت کې کوشش وکړئ چې د هغوی نیمګړتیاوې او وړتیاوې وګورئ او د نورو ویناوالو له سټایلونو سره یې مقایسه کړئ. په دې کار کولو سره تاسې کولی شئ چې خپلې وړتیا ته مو نور هم پرمختګ ورکړئ او په خپلو نیمګړتیاو مو برلاسي شئ. د خپلو تجربو شریکول مه هیروئ. د ګډونوالو د پام رااړولو لپاره د خپلې تجربې شریکول یوه غوره خبره ده. په دې مو ځان ډاډه کړئ چې تاسې اوریدونکو ته د خپلې موضوع اړوند خپله تجربه وړاندې کوئ. کله چې تاسې دوی ته یوه کیسه کوئ او هغه تاسې پورې اړه لري، یعنې تاسې پکې ښکېل یاست، نو دوی بیا په هر هغه څه ته چې تاسو وړاندې کوئ غوږ نیسي او تاسې به ورته یو رښتینی شخص ښکاره شئ. د سټیج په ویرې برلاسي کېدل. کله مو چې پښو لړزېدل شروع کړل، خوله او شونډې مو وچې شوې او بدن مو خوله شروع کړه، نو په دې وخت کې به تاسې پوه شئ چې تاسې د سټیج مخې ته د ودرېدو څخه ویره لرئ. د وینا د وړاندې کولو څخه مخکې که مو داسې علایم ولیدل، نو په دې معنا نه ده چې تاسې دې باید بیرته په شا شئ او د وینا کولو څخه تیر شئ. په دې ویرې د برلاسي کېدلو لپاره ډېرې لارې موجودې دي او د هغې څخه یوه دا ده چې تاسې داسې فکر وکړئ چې ناست ټول خلک ستاسې د موضوع په اړه بیخي په هیڅ هم نه پوهیږي. یوازې تاسې یاست چې په دې موضوع باندې برلاسي یاست. نو په دې سره به تاسې وکولی شئ چې د سټیج له ویرې څخه ځان خلاص کړئ. د وینا وړاندې کولو څخه څو دقیقې مخکې خوراک مه کوئ. که غواړئ چې نندارچیانو ته مو د وینا وړاندې کولو پر مهال ښه انرژي ولرئ، نو غوره دا ده چې د وینا شروع کولو څخه څو دقیقې مخکې خوراک ونه کړئ. په حقیقت کې دا غوره ده چې د وینا کولو څخه 3 ساعته مخکې خوراک وکړئ. نو په دې سره به ستاسې بدن وکولی شي چې هغه خواړه چې تاسې خوړلي وو بدن مو په ښه توګه پروسس کړي وي او په دې توګه ستاسې بدن د پریزنټیشن وړاندې کولو لپاره په مکمله توګه چمتو دی. غوره خوب وکړئ. د وینا کولو د وخت څخه یوه شپه مخکې تاسې باید د 8 ساعتونو لپاره ښه خوب وکړئ. نو په دې توګه تاسې به وکولی شئ چې د خپلې وینا د وړاندې کولو لپاره د اړتیا سره سمه انرژي ولرئ. د کافي استراحت نه لرل او ورسره څنګ کې د وینا وړاندې کولو لپاره د کافي انرژي نه لرل به تاسې شاید دې ته مجبور کړي چې د خپلې موضوع یا پریزنټیشن بعضې برخې در څخه هېرې شي او موضوع مو په ښه توګه وړاندې نه کړئ. په کافي اندازه اوبه وڅښئ. د پریزنټیشن د وړاندې کولو څخه ساعتونه مخکې باید ډېرې زیاتې اوبه وڅښئ. او کله چې د وړاندې کولو لپاره تاسې راوختل کېږئ، تر هغه وخته پورې د اوبو څښل په کراره کم کړئ. دا د دې لپاره چې د وینا کولو پر مهال ستاسې خوله او شونډې وچ نه شي او ورسره څنګ کې تاسې غواړئ چې د اوبو څښلو مقدار په کراره کم کړئ. نو د دې سره به تاسې دې ته اړتیا ونه لرئ چې د پریزنټیشن د وړاندې کولو په وخت کې د استراحت کولو احساس وکړئ. صحتمند خواړه وخورئ. که غواړئ چې د پریزنټیشن د وړاندې کولو په وخت کې په ښه حالت کې اوسئ، نو د هغې خوړو د خوړلو څخه ډډه وکړئ کوم چې پوهیږئ کولی شي چې ستاسې معده یا خېټه خرابه کړي. په دې سره به وکولی شئ چې د هغې د خوړلو څخه د وینا د وړاندې کولو څخه څو ورځې مخکې یا د وینا د وړاندې کولو په ورځ ځان وساتئ. د وینا کولو په ورځ د معدې خرابوالی ښه نه دی، ځکه چې
په دې سره به تاسې ونشئ کولی چې خپل پریزنټیشن په سمه توګه وړاندې کړئ. تمرین وکړئ. د پریزنټیشن د وړاندې کولو څخه څو اونۍ مخکې تمرین کولی شي چې تاسې ته ډیره ګټه ورسوي. کله چې تمرین کوئ نو د وینا کولو ورځ چې تر څو را رسیږي تاسې به ډیره انرژي ترلاسه کړې وي او د دې ترڅنګ کولی شي چې تاسې په ځان باور هم ترلاسه کړئ، ځکه چې تاسې به د دې احساس کوئ چې ستاسې بدن په غوره توګه ښکاري او په ښه شکل کې یاست. په خپله لومړنۍ هڅه کې بشپړتیا هیله مه لرئ. که دا مو د عمومي وینا کولو لومړنی ځل وي نو کیدای شي چې تاسې په وینا کولو کې غوره وئ، خو شاید چې دا مو تر ټولو غوره وینا کول نه وي. دا ځکه چې غوره وینا کول په حقیقت کې یو مهارت دی کوم چې د وخت په تیریدلو سره کولی شئ وده ورکړئ. نو دې سره کولی شي چې د لومړنۍ وینا لپاره تاسې ټول اړین ترتیبات او تیاری ونیسئ او د وینا د وړاندې کولو لپاره آرام اوسئ او په دې وپوهیږئ چې تاسې کولی شئ چې په هر ځل کې پرمختګ وکړئ. د خپل شخصیت سره اړوند د وینا انداز غوره کړئ. د عمومي وینا کولو لپاره ډیر زیات سټایلونه یا اندازونه شته کوم چې تاسې د خپل وینا کولو لپاره د سټیج پر سر استعمالولی شئ. که څه هم که غواړئ چې په وینا کولو کې غوره اوسئ نو تاسې باید داسې یو اندازه غوره کړئ کوم چې ستاسې شخصیت سره مناسب وي. په دې سټایلونو یا اندازونو کې شاته او مخته تګ، ټوکې کول، سلو قدمونه اخیستل او ډیر نور هم شامل دي. نو تاسې اړتیا نه لرئ چې یو اندازه غوره کړئ او خپله وینا مخته بوځئ. خپل انداز مو غوره کړئ. نو دې سره به تاسې وکولی شئ چې خپل انداز ته پرمختګ ورکړئ. د وینا کولو په پیل کې په ښه شکل راحاضر شئ. د ګډونوالو د توجه د ترلاسه کولو لپاره تاسې کولی شئ چې د وینا په پیل کې د سټیج مخې ته په ښه شکل راحاضر شئ. د دې کار په کولو سره کولی شئ چې د وینا پیل په قوي شکل وکړئ او ګډونوالو ته مو وښایاست چې تاسې په ځان باوري یاست او د دې ترڅنګ کولی شئ چې خپلو ګډونوالو ته مو یو یا دوه ټوکې وکړئ او همدارنګه د خپلې موضوع څخه اخوا دېخوا مو وځئ. پوښتنه تکرار کړئ. که چیرې مو د پوښتنو او ځوابونو برخه لرله نو تل په یاد ولرئ چې پوښتنه تکرار کړئ. د پوښتنې په تکرار کولو سره تاسې کولی شئ چې ځان مو ډاډه کړئ چې تاسې په پوښتنه په پوره ډول پوه شوي یاست او د دې ترڅنګ د پوښتنې تکرارول د ګډونوالو سره هم مرسته کوي تر څو په دې پوه شي چې پوښتنه د څه شي په اړه ده. د اړتیا سره سم کالي واغوندئ. په یاد ولرئ چې بعضې د وینا کولو خونې کیدای شي چې سړه هوا ولري خو بعضې کیدای شي چې یو څه ګرم وي. نو د دې لپاره دا غوره ده چې باید پوه شئ چې د هغې خونې چې تاسې پکې خپله وینا کوئ د هوا په اړه تاسې پوهیږئ. نو د دې سره تاسې کولی شئ چې د هوا د یخوالي او ګرموالي سره سم کالي واغوندئ. نو د دې سره به تاسې نور هم آرام اوسئ. د وینا کولو پر مهال مسکا وکړئ. مسکا کول د ساري ناروغۍ په شکل ده، نو کولی شئ چې د وینا کولو په وخت کې استعمال کړئ. نو د دې سره به وکولی شئ چې یو مثبت چاپیریال رامنځته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې د پریزنټیشن وړاندې کولو په وخت کې مسکا کوئ نو تاسې به د آرام احساس وکړئ. د دې سربیره کله چې خلک تاسې وویني چې مسکا کوئ نو دې سره به دوی نور هم دې ته تشویق شي چې ستاسې وینا ته غوږ شي. پای.